ژبه باندې غیبت ونه کړي، په ژبه باندې تهمت ونه کړي، همدارنګه په ژبه باندې دروغ ونه وایي. او روژه داسې شی ده چې واقعا په دې باندې ژبه د کنترول لاندې راځي. نو ژبه پرته له روژې څخه په بله هیڅ کومه وسیله د کنترول او ادارې لاندې نه راځي. او دا ډیره مهمه نکته وه چې باید توجه ورته وشي، ځکه چې تل په مړه ګېډه خوړل لکه څنګه چې د انسان ټولو اعضاو ته پوره انرژي او توان ورکوي، د انسان نفس هم قوي کوي. د انسان ژبه د نفسانی قوت تر اغیزې لاندې د خپل ټول ځواک سره په حرکت کې راځي او د انسان له ادارې او کنترول څخه خارجیږي. او څرنګه چې ژبه یوازینۍ وسیله ده چې د انسان د نفسانی احساس او انګیرنو څخه خبرې کوي او د هغې حقیقت تعبیروي، نو په دې اساس په هر اندازه چې انسانی نفس د الله تعالی د لارې څخه لرې وي، په هماغه اندازه د هغه اغیزې د انسان په ژبه، حرکتونو، اخلاقو او عمل کې څرګندیږي. د غذا او خوراک څخه ځینې وخت د نفس منع کول د هغې د ضعف او کمزوري سبب ګرځي او نه پرېږدي چې په هره غلطه لاره قدم کیږدي. په دې ترتیب په یو کامل ریاضت کې ځان نیسي او نیغې لارې ته برابریږي. او دا د روژې تر ټولو ستره عملي اغیزه ده چې د دې مظهر له ناوړه عملونو څخه د انساني نفس ځان ساتل دي، لکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: عن ابي هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: څوک چې د روژې په مبارکه میاشت کې دروغ پرېنږدي او په دروغو باندې عمل پرېنږدي، نو الله رب العزت دې ته حاجت نه لري چې هغه خوراک او څښاک نه کوي. یعنی روژه صرف د دې نه عبارت نه ده چې یو سړی دې په روژه کې خوراک او څښاک نه کوي، بلکې لکه څنګه چې په روژه کې دا خوراک نه کوي، په روژه کې څښاک نه کوي، همدارنګه په روژه کې به دروغ نه وایي، په روژه کې به غیبت نه کوي، په روژه کې به حرامو خبرو ته خپل ژبه نه اوږدوي، او همدارنګه په دې ټولو باندې به عمل نه کوي. او که څوک په ګېډه باندې وږی او تږی وي خو د خپل ژبه له دروغو نه نه وي منع کړې، خپله ژبه د حرامې وینا نه نه وي منع کړې، او د حرام عمل نه د خپل غړي او اعضا نه وي منع کړي، نو هغه لپاره د روژې